الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة صدق الله العظيم. ټول محترم حاضرینو، خصوصا د ریاست الوزراء محترم اداري مرستیال، د عالی تحصیلات محترم وزیر صاحب، د اداره امور محترم رئیس صاحب او محترم شیخ الحدیث خلیفہ دین محمد صاحب، د دې ادارې محترم مشرتابه د کابل محترم والی صاحب او ټول مشرانو ته او په ځانګړي ډول نو فارغ سو ځوانانو ته السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاته. تاسو ته د دې فراغت مبارکي وایو او خوشاله یو چې نن موږ داسې ځوانان فارغوو چې هغوی به ان شاء الله تعالی د خپل دین، د خپل هیواد او د خپل ولس په خدمت کې شپه او ورځ پر ځان یې کوي، خدمت به کوي، د دې وطن د بیا رغونې، د دې وطن پر پښو درونې، د دې وطن د امنیت په ساتنه، د دې وطن په دفاع او د اسلام د سپېڅلي دین څخه په دفاع کې به دوی نه ستړي کېدونکي هلې ځلې کوي. امید لرو چې دوی به الله جل جلاله د دې سپېڅلو موخو دپاره خاص کړي وي او الله جل جلاله به دوی ته توفیق ورکړي چې د خپلو دغو سپېڅلو اهدافو دپاره کار وکړي، خدمت وکړي، چې هم الله جل جلاله ورڅخه راضي سي، هم دا ملت ورڅخه راضي سي او هم یې د خپل وطن خدمت کړی وي. محترمو ځوانانو، دا ملت یو ځورېدلی، کړېدلی او ټکول سوی ملت دی. دې ملت 45 کاله هغه تکالیف تیر کړي دي، هغه زحمتونه او هغه ستړیاوې یې برداشت کړي دي چې د تصور څخه لوړې دي. د دوی اقتصاد له منځه وړل سوی دی، د دوی نظامی ځواک د منځه وړل سوی دی، سړکونه یې کڼډو کپر او خراب سوي دي، علمي بنسټونه یې کمزوري سوي دي. دا یو حساس وخت او یو حساس پړاو دی چې موږ او تاسې به، خصوصا دا ځوانان به د تیرو 45 کلونو شاتګ په دنیوي لحاظ دا به جبرانوي او کوشش به کوي چې دغه مزل چې نورو زموږ څخه اخیستی و او نه پرېښولو چې د 45 کاله موږ پرمختګ وکړو او د نورې دنیا په شان مخته لاړ شو. دا مزل باید اوس موږ او تاسې په ډېر لنډ وخت کې ترسره کړو او کوشش وکړو چې په ډېر لنډ وخت کې موږ هغه ځای ته ورسېږو چې کوم هېوادونه په 45 کاله کې مخته تللي دي، موږ او تاسې باید په 10 کاله کې هغه پرمختګ ولرو. او دا ممکن ده او شونې ده. دا ستاسو په همت، ستاسو په زړورتیا، ستاسو په
کارکردګي پورې اړه لري چې تاسو به یوازې او یوازې د الله جل جلاله د رضا د دې مظلوم او مسلمان ملت د خدمت او د مسلمانانو د دې پاکې خاورې د دې پاک وطن افغانستان خدمت پرمختګ پیاوړتیا دا به مو اراده وي دا به مو نیت وي او دا به مو قصد وي او دا به مو هدف وي او شپه او ورځ به پر ځان یې وکوئ او په دې لار کې به کوشش کوئ خدمتونه به کوئ هر یو به د خپل مسلک مطابق د خپل مسلک په مقتضا کار کوي ان شاء الله چې دې ټولو ځوانانو ته د اسلامي امارت غېږه خلاصه ده په هره برخه کې که تاسې په علمي برخه کې نور پرمختګ غواړئ دروازې درته خلاصې دي که تاسې په مسلکي برخه کې پرمختګ غواړئ دروازې درته خلاصې دي یعنی که هر نوع خدمت کول تاسو د دې وطن او د دې ملت غواړئ دې ځوانانو ته د حکومت یا دولت دروازې خلاصې دي مرحبا ورته وایو او الله جل جلاله دې ته توفیق ورکړي چې د دې نظام د دې وطن د دې مسلمان ملت خدمت په ښه صداقت او اخلاص سره وکړي زموږ او ستاسې په مقابل کې د افغانستان او زموږ او ستاسې د دین او وطن دشمنانو دومره زیات کوشش کړی دی دومره زیاتې هڅې یې کړي دي دومره زیات امکانات یې په کار اچولي دي چې څنګه موږ او تاسې یو پر بل باندې بې اعتماده کړي یو پر بل بې باوري رامنځته کړي زموږ او ستاسې په منځ کې او تر ډېره حده په تېرو لسیزو کې په دې باندې توانېدلي هم وه نن به موږ او تاسې کار کوو کوشش به کوو چې په هره برخه کې یو محصل وي د دیني علومو طالب وي د عصري علومو طالب وي دا باید اوږه په اوږه ودرېږي چې هم د دې ملت هغه خدمت وکړي چې په دیني برخه کې ضرورت ورته لري هم د دې ملت په هغه برخه کې خدمت وکړي چې په دنیوي اړخ کې دوی ضرورت ورته لري زما خو مشوره دا ده د افغانستان و ټول ولس ته چې دوی باید خصوصا پلرونو ته کوشش وکړي چې په هر کور کې یو د دیني علومو طالب یعنی یو زوی د دیني علومو طالب کې یو د عصري علومو طالب کې په عصري کې هم یو ډاکټر کې یو انجینر کې یو د بل مسلک لپاره ترڅو په هر کور د هر کور څخه د وحدت ناره راپورته شي ترڅو د هر کور څخه د یووالي ناره راپورته شي او هغه کار هغه د دشمن هڅې چې کړي دي هغه ټولې په اوبو باندې لاهو کړو دا خپل ترمنځ تفرقه خپل ترمنځ بدنیتۍ یو پر بل باندې بې اعتمادي یو د بل مخه نیونه یو د بل په وړاندې اعتراضات وړاندې کول دا ذهنیت نور باید ترک شي او د هر کور څخه دا یو اصل الله جل جلاله راپورته کی چې هغه د افغانستان د ولس په هر برخه کې خدمت وکړي شي نو الله جل جلاله دی د افغانستان و ولس ته و ټول مشرانو ته دا توفیق ورکړي چې په دې برخه کې کار وکړي نوې نسل په داسې یو فضا کې وروزي چې هغه تیر څه ټول هیر سي او د افغانستان په نوي پرمختګ کې بیا دوی په ښه مېړانه باندې هر اړخیزه هڅه وکړي او امیدوار یو انشاء الله چې فضا برابره سوې ده هغه تبعیضونه چې مخکې د پر علمي او تحصیلي برخو کې سره ویشل سوي وه یا دا تبعیضونه موجود وه په قومي لساني او سمتي برخو کې کوم تبعیضونه موجود وه کوم عداوتونه موجود وه کوم یو پر بل بې اعتمادي موجوده وه هغه نور انشاء الله د منځه څخه تلونکې ده تاسو ځوانانو ته یو ښه فرصت یو ښه فضا رامنځته سوې ده هغه رشته اختیار کړئ او په هغه کې هڅه وکړئ کوشش وکړئ خپل ځان په کامله معنا باندې
هغه اندازې او هغه اوج ته ورسوئ تر څو موږ تاسې په هره برخه کې د نورو د احتیاج څخه راووځو او خپل مسلکي ځوانان ولرو تر څو په احسنه طریقه په ښه شکل باندې د ښه اخلاص او ښه نیت په موجودیت کې هغه کار چې په 2 کلونو کې خلک کوي موږ تاسې یې په 1 کال کې وکړو. نو د افغانستان وضعیت او حالت داسې دی چې زموږ تاسې څخه ډېره زیاته هڅه غواړي، کوشش غواړي او ډېر زیات اخلاص ته ضرورت لري. دا ملت پر تاسو ټولو باندې حق لري چې تاسو به خدمت کوئ، تاسو به اسانتیاوې ورته برابروئ، تاسو به د نورو د احتیاج څخه ځان باسئ. هغه تکالیف چې نن پر دې ملت باندې په مختلفو برخو کې تیریږي د هغو څخه به یې ژغورئ. دا ستاسو مسؤلیت دی. دا نن چې فارغه کېږئ دا دروند مسؤلیت پر اوږو باندې باریږي. تر هغه وخته چې تاسو بیا دا مسؤلیت په کامله معنا ادا کوئ دا به ستاسو پر اوږو یو بار وي او د ژوند تر پایه به په دې هوډ او په دې ژمنتیا کې اوسېږئ چې موږ به پر شا باندې نه راځو، مایوسه کېږو به نه، کار به کوو، خدمت به کوو، ستړیاوې به ګالو، کوشش به کوو. نو بیا کولی سو چې په ډېر لږ وخت کې په ډېره ښه طریقه موږ تاسې د خپل وطن آباد کو، ویرغو او خپل ولس پر ځان باندې راټول کو، خدمات ورته وړاندې کړو. ګورئ دا کار چې دی دا یو درد ته اړتیا لري. تاسو په زړه کې باید یو درد ولرئ، یو بې سکونه حالت باید ولرئ او قرار کښېنئ. پر ځای باندې باید تاسو داسې بېتابه اوسېږئ چې قرار ونه نیسئ چې تر څو په هغه برخه کې چې تاسې ته مسؤلیت راجع کېږي هغه مو په ښه طریقه انجام کړی نه وي او ماښام ستړي و کور ته ستانه سوي نه یاست، تر هغو پورې باید ضمیر قرار ونه نیسي، تر هغو پورې باید ضمیر مطمئن نشي. بیا انشاءالله تاسو به ګورئ چې دا وطن څنګه نشي آبادېدلی، دا ولس بیا څنګه نشي پر قراره کېدلی او د خپل مظلوم او کړېدلي ولس ته څنګه موږ تاسې خدمت نشو کولی. نو که دا درد زموږ ستاسې سره موجود و، دا احساس زموږ او ستاسې سره موجود و، بیا دا چارې اسانه دي. نوره دنیا هم داسې نه ده چې هغه سره یا پیرانانو مرستې کړي دي یا د اسمانه څخه یو مخلوق راغلی دی دوی یې پر مخ بیولي دي. دغه زموږ ستاسې سره کم انسانان دي، دا زموږ ستاسې سره کم دماغونه، زموږ ستاسې سره کم ذهنونه، زیرک انسانان چې دلته موجود دي. زه فکر کوم چې په ډېره دنیا کې به دا وجود نه لري. لږ کار در څخه غواړي، لږ ستړیا در څخه غواړي، نور انشاءالله هدف ته رسېدونکي. نو زه خپله وینا نه اوږدوم. الله جل جلاله دې دا سپېڅلی فراغت ستاسو دپاره مبارک کړي. الله جل جلاله مو د دې وطن د دین او د دې ولس خادمان جوړ کړه. الله جل جلاله مو د خدمت مصدر وګرځوه. الله جل جلاله دې خپل رضا او د دې مخلوق رضا او په دنیا او آخرت کې کامیابی تاسو ته در نصیب کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.